خدای ورو سوال کړی دی چې زه د امام سره په منځ کې شریک شوم هغه په رکوع زه ورسېدم رکوع ته بیا پته راته دا ولګېده چې دا رکوع د ده نه په غلطۍ سره زیاته شوې ده لکه یو رکوع امام وکړه راپاڅېد بیا به چېرته ځي بیا رکوع له لاړ او دی راغی هم په دغه رکوع کې ورسره شریک شو اوس سوال دا دی زما دغه رکعت شوی دی که نه دی الجواب چې کله د امام نه زیاتې وشي سهو وشي او رکوع زیاته کړي او مقتدي راورسي هم په دغه زیاتې رکوع کې ورسره شریک شي نو د رکوع نه ده راګیره کړې رکعت کله راګیرېږي رکوع سره راګیرېږي خو د رکوع نه ده راګیره کړې یو سړی وایي چې ورې دا رکوع نه ده دا رکوع زیاتی ده دا نه شمارلی کېږي دې له اعتبار نشتی دې زیاتی رکوع له اعتبار نشتی اگر که امام معذور و امام نه خو هېر شي او خطا شوی خو دا رکوع دې ته لغو ویلی کېږي یعنی نه حسابېږي دا رکوع نو په دې رول باندې دا دي چې دی به رکعت بیا به کوي کله هم داسې حالت تا سره وشو دا رکعت به بیا کوي دغه رکوع نه حسابېږي والله اعلم